سلام ګرانو هیوادوالو، یو ځل بیا افغانستان جلال آباد دی. دا زموږ او ستاسو دغه کم افغان بچی ګوري د دیوال بغل ته ناست دی. خدای شته دی، ډېر زړه مې پرې درد وکړو. د باغ ته راغلی وم، د باغ ساحه او د دې چکر ساحې ته راغلی چې کله مې دغه ماشوم کتلو. دغه باغ دی او دغه ماشوم دغلته ناست دی، څه کار کوي نه پوهېږو. ګوره هر چا په زړه درد کوي، پیسې ورکوي، خو د دې هغه اساسي کوم مشکل چې دی هغه باید نظر کې ونیسو. دا خو زموږ او ستاسو بنیاد خرابېږي. که چیرې دغسې ماشومانو ته موږ او تاسو پیسې ورکړو، د دې آینده خرابېږي. کوشش وکړو چې دوی هغه کم مشکلات وي، د دوی کم هغه سختې تنګې وي، هغه په شریکه سره حل کړو. د دې یو لاس ټک نه خیجي. د دې خوا ته زه ځم، انشاءالله چې دا به زه اوس غواړم ځان خوا ته ورځم، د کمکي ماشوم خوا ته ورځم. په کوم چرت کې ناست دی. ای ماشومه، ای ماشومه، ای ماشومه، دلته راشه ماشومه، دلته راشه، دلته راشه ماشومه. څه دی؟ آسیا، څومره ښایسته ماشومې. دغه څه شی دی در سره؟ هغه نه، هغه څه شی دی؟ هغه د څه شي سامان دی بچه؟ ته راشه کېنه، ته راځه، ته سامان دې راټول کړه، ورشه ته روانه، سامان دې په لستي کې واچو. ته دلته ناست وې، تا څه شی کولو؟ رنګ کولو؟ د تا پلار څه شی کار کوي اسیا بیبي؟ کار نه کوي؟ اعصابو تکلیف لري. کور چېرته دی؟ کسبه کې. ته چاچي دې را ماته؟ چاچي دې راکړه، بل چاچي دې راکړه. دوستانو، دا په دې کمکیو لاسونو باندې د یو چا او د بل چا بوټان لګوي. د دې نوکانو ته وګورئ، د دې د معصومې چهرې ته وګورئ، او د دوی د کم دغه سامان چې دی د بوټانو رنګولو برسونه چې دي. اسیا بیبي، اختر ته دې کالي کړي؟ تا ته څوک کالي نه الي؟ ولې؟ پیسې نشته. پیسې نشته؟ دې پیسو باندې څه شی کوې ته؟ دې باندې ډوډۍ. ډوډۍ الي؟ ډوډۍ چېرته وړي بچه؟ کور ته. کور ته؟ اسیا بیبي، تا ښار ته څوک رالیږي؟ تا ښار ته رالیږي چې ته لاړ شې او چا بل چا بوټان ننګ کړه، او دا افغانان بیا په تا باندې بوټان ننګوي، په تا باندې زړه درد نه کوي؟ اختر ته دې څه شی اخیستي دي؟ اختر درته څه شی والمه؟ بنګي او کالي. څه شی والمه درته؟ بنګیم والا ګالکۍ کالیم. بنګي درته والم او ګالکۍ؟ ګالکۍ ګالکۍ درته والم او سندلیم. سندلیم درته والم. بیا خو اختر خو ستا دی نو. بنګیم درته والم او کالیم درته والم. ځو ښار ته ځو، تا ته هر شی والم. صحیح ده؟ صحیح ده. خو ته به ما سره یو وعده کې، ته به ښار ته نور نه راوځې، ښه؟ بیا به ښار کې دا کار نه کوې، ښه؟ دا موږ ستاسو بیا به تا له خیره مکتب کې واچوم چې لږه غټه شي، ښه؟ صحیح ده؟ ځو اسیا بیبي، ځو. ته خو یو مسکا وکړه راته، خندا دې وکړه. ځو ښه؟
ده چې دا زما لور ده او پلار یې مریض د اعصابو تکلیف لري. 2 ماشومان مې ناکامه یو دا د مجبورت نه وباسو کار ته پالشي کوي او بوټان د خلکو رنګوي او موږ ته لږ یو څه ناڅه راوړي کور ته چې ماښام راشي یو څه ناڅه راته راوړي او نور موږ خو خپله نه شو وتی. نو دا ماشومان مې مریضانان دي او خپله ورسره یم او دغه جنۍ وځي څوک پې زړه درده یو سل یو نیم سل ماښامه پورې پیدا کړي او ریشي په دغې باندې کور هم چلو دا 2 ماشومانو ته اینم اچوو. قدرمنو دوستانو اسیا بیبي کور ته رالو دغه ټوله سودا ورته د اختر راواخیستله او دې تر څنګه دغه سودا شوله خاص په دې خاطر چې اسیا بیبي نور د کور نه بهر ونه وځي ځکه چې زموږ او ستاسو په هېواد کې بد حالت دی. دغه د اسیا بیبي سودا شوله خوري د اختر او انشاءالله بیا به هم پختنه کوو. دغه د پالشي سامان دی دغه ته ماته راکړه خوري دا به ته ژمنه کې دا به نور دا ظالمه صحیح ده نور به دا نه پرېږدي صحیح ده خوري نه یې پرېږدم چې موږ سره دغسې کومک او مرسته وشي موږ یې څه کوو مجبوریت نه یې لېږم موږ خپله اوسه پورې مې ورپسې جړلې مونځ مې وکړو نفل مې وکړو مایل خدای دې ورته خیر پېښ کړي نن یې څنګه ناوخته کړله مال دا جنۍ څنګه معلومه نه ده نن یې ناوخته کړله مالې او چې موږ ته دغسې میاشت په میاشت کومک وشي موږ سره مرسته وشي موږ څه کوو چې دا وړه ماشومه لیږو. خدای پاک دې تاسو ته د دې هر یو شي اجرونه درکړي او بدله دې الله پاک 2 چنده درکړي د دې درکړي چې تاسو خوار او غریب سره کومک کوئ او مرسته کوئ. مننه خوري خیر اوسي بس انشاءالله د اسیا بیبي له خیر سره بیا هم پښتنه کوو. قدرمنو دوستانو چې موږ سره میاشت په میاشت دغسې کومک وشي لږ مرسته وشي ولې به دا وړه ماشومه ولیږو زموږ خپله هم ورته سودا یې کور کې چې یا به موټر والي یا به ورکه یا به چا تختولي نو مجبورت دی نو څنګه وکړو. اسیا بیبي هغه جنۍ وه چې چابل چابوټانې رنګول د دې کور ته رالو د عطا فاونډیشن واټساپ وایبر آیمو شمېره ده 00390 168 د نورو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ. خوري د ستاسو په اجازه لاړو اسیا راکه چاچي راکه هی ته ښایسته اختر درته غواړم راکه بچې ناستې خدای په امان خوري خدای په امان سلام علیکم اسیا خدای په امان